دا غږ ریډیو دی. زه یم شهزاد یوسفزی. نن مونږ په یو اهمه مسله تاسو سره خپلې خبرې شریکوو. هغه اهمه مسله دا ده چې موجوده صوبایي حکومت د نهم جماعت په کتاب کې یو سبق شامل کړی دی. په دې سبق کې د یوسفزی قبیلې ستر ملي مشر ملک کالو خان پورې ټټوبې شوي دي. دا اقدام د انتهایی غندنې وړ دی. پکار ده چې دا سبق سمدستي د دې کتاب نه وویستلی شي. دا وخت زما سره سټوډیو کې مشتاق یوسفزی صاحب موجود دی. زه هغوی ته په خیر راغلی وایم. خوشحاله اوسئ شهزاد صاحب، ډېره مهرباني. مننه. مشتاق صاحب تاسو مونږ ته د ملک کالو خان په هکله معلومات راکړئ چې ملک کالو خان څوک او د کوم کردار خاوند و. شهزاد دا خو تاریخي خبرې دي، تاریخ په ډېرو اوږدو کې به نه ځو، خو د کله نه چې یوسفزی قبیله د افغانستان نه دلته راله د پښتونخوا ته، نو د هغه وخت نه واخلې یوسفزی قبیلې چرې هم د مغولو حکومت منلی نه و، نه تسلیم کړی و. اکبر اعظم که خلک اکبر اعظم وایي، د مغولو کې د ټول نه زیات حکومت هم اکبر کړی و. د چې کله د یوسفزو خلاف په د حملې تیاری وکړه، نو د 8000 فوج چې هغې سره 200 توپې هم وې، او د هغه مشهور او نیازبین جرنیل چې کوم بیربل، راجا بیربل او زین خان کوکه یې راولېږل چې ته د یوسفزو سدباب وکړه او په دې علاقه قبضه وکړه. نو هغې کې داسې وشو چې د ملندرې په خواوشا د غرونو کې ورته یوسفزي د ملک کالو خان په مشرۍ کې د مخکې نه تیار ناست و. دا ډېر عجیبه جنگ په دې و چې په دې کې یو مغول سپایي بچ نه دی تللی. بیربل هم دغه ځای کې قتل شو او 8000 کسان نور هم مغول سپایان قتل شو. او د اکبر اعظم چې په ټول هندوستان د هغه یو ډېر لوی نوم و، هغه د دې نه د خپلو جرنیلانو لاشونه هم یو نړی شو. تاسو له سبق خبره وکړه چې د نهم په جماعت کې دی دغه سبق شامل کړی دی. نو هغې کې دی ښولی دی چې دا کالو خان یو ډاکو او دې ډاکو به دلته کې ډاکې شوګې کولې. نو اکبر د پسې کوشش کو چې دی ونیسي او دی گیر کړي. دا ډېره غلطه خبره ده. هغه یو ډېر لوی هیرو دې سره د یوسفزو قبیلو څونه خلق دی او څونه پښتون دی، نو ټول په دې باندې زیات دردېدلی دی، ځکه دا زموږ یو ملي اتلو. هغه دا کار کړی دی چې دومره خطرناک او لوی شکست اکبر له هیڅ چا هم نه ورکړی. او د دې نه تاسو ته ما خبره وکړه چې دوی خپل لاشونه د خپلو جرنیلانو لاشونو ته هم نه دي وړی. نو د یو ډاکو کردار داسې نشي کېدی. دا ډېر لوی هیرو دی یوسفزو، او په دغه جنګ کې هغه ثابته کړې ده چې زه د یوسفزو لیډر یم. مشتاق صاحب دا راته ووایه چې دغه سبق کله زمونږ په دې نصاب کې شامل شوی دی؟ شهزاد د نوی نصاب چې موږ د عوامي نشل پارټۍ حکومت کوم راغلی، نو په هغې کې ټول کتابونه تیار شوي وو. خو چې د پی ټي آی او جماعت اسلامي شریک حکومت راغی، نو دوی په 2014 او 15 کې د ریویژن په نوم باندې په کتابونو کې ګوتې وهل شروع کړو. د دې نه مخکې د دې سبق په دې دا چې اوس کوم سبق باندې موږ خبره کوو، دلته د مارک ټوین یو سټوري وه. هغه سټوري دی لرې کړه او په هغې کې دا مضمون شامل کړه کالو خان چې په هغې باندې ټولو هم پښتنو ته درد رسېدلی دی او ټول پرې غوسه دي. دا مضمون چې کوم دی پروفیسر محب الله لیکلی دی، او دا پروفیسر محب الله داسې و چې دی ریټایر شوی دی ډېر پخوا. دی په کنټیکټ باندې راوستی دی او هلته کېنولی دی او هغه ته یې ویلي چې ته دا سبق ولیکه. نو هغه دا سبق لیکلی دی او په 2014 او 15 کې او اوس په 15-16 کې هم دا سبق موجود دی. مشتاق صاحب په د یاد شوي سبق کې د مولا دوبیازه ذکر هم راغلی دی. دا راته ووایه چې مولا دوبیازه څوک و؟ دلته ماله شهزاد خندا هم راشي، او زه نه پوهېږم چې دا پروفیسر محب الله صاحب څومره لوستی سړی دی، ځکه چې دی د ایجوکیشن ډپارټمنټ نه ریټایر شوی دی او د هغې نه څه زمانه پس بیا دی روستی دی او د سبجیکټ سپیشلیسټ په کنټیکټ باندې ساتلی دی. دته دا هم معلومه نه ده چې مولا دوبیازه یو فرضي کردار دی. د اکبر په دربار کې د هغه دغه څونه 9 رتن چې کوم په هغې کې بالکل د مولا دوبیازه په نوم څه نشته. د اکبر د ټولو امیرانو نومونه موجود دي. معاصر الامراء یو کتاب دی، په هغې کې ټول شته دی. مولا دوبیازه یو فرضي کردار دی او دا په 1900 عیسوي کې رامیدان ته شوی دی. د دې نه مخکې دا نه. مشتاق یوسفزی صاحب ستاسو ډېره مننه چې په دغه اهمه موضوع زموږ سره خپل خیالات شریک کړل او زموږ اوریدونکو ته مو حقایق وړاندې کړل.